دروازې د جنت را خلاصې سي او د جهنم د دوزخ دروازې بندې سي، شیطانان وتړل سي. او بیا په دې بابت کې ډیر بحث، ډیر حدیثونه، ډیر بیانونه، ډیر فضائل راغلي دي د روژې. که چیرې تاسې اورېدلي موږ چې بیان وکړي د جمعې په ورځ باندې په فضائلو د روژې کې مو بیان وکړي. اوس به یو څه لږ بیان وکړو، هغه به پر دې باندې وکړو چې روژه نه ماتوي. هغه شیان به یاد کړو چې روژه نه ماتوي. که یو چا په هیره خوراک یا څښل یا جمعه نږدېکت وکړي، په دې روژه نه ماتېږي. معنا یو سړی هیره یوه روژه اوبه یې وڅښلې یا یو ډوډۍ وخوړله، لږ اوبه یې وڅښلې، ډېرې یې وڅښلې، لږ ډوډۍ یې وخوړه، ډېره یې وخوړه، روژه په یاد نه ورله په حال د خوراک کې، او نږدېکت یې د خپلې زنانې سره کاوه په هیره، روژه یې په یاد نه وه، په دې سره روژه نه ماتېږي. که چیرې په یاد ورله په څښلو کې چې اوبه یې څښلې، روژه په یاد ورله، پر هغه ځای دې اوبه پرېږدي. که خوراک کاوی، روژه په یاد ورله، پر هغه ځای دې خوراک پرېږدي. که نږدېکت کاوی د خپلې زنانې سره، روژه په یاد ورله، پر هغه ځای دې پرېږدي، بیا یې روژه نه ده ماته. رد المحتار او اعلاء السنن، مجموع الانهور په دې کې راغلي دي. رد محتار خو دویم جلد 105 صفحه، مجموع الانهور اول جلد 359 صفحه، اعلاء السنن شپږم جلد 2880 صفحه. خدای یوه وجه شته چې په دې کتابو کې طبعې جلا جلا وي، د چاپونه یې جلا جلا وي، نو کله هغه چې یاد شوي وي هغه چاپ یو بل یو نه لري. کنی په دغه یاد شوي حوالې چې دي دا صحیح دي. په احتلام سره روژه نه ماتېږي. یو سړی بیده وي چې راکښېني، شیطان خطا ایستلی وي په روژه کې، ښځه بیده وي یا نر بیده وي، خوب یې لیدلی وي، شیطان خطا ایستلی وي، دواړه، نر هم شیطان خطا باسي، ښځه هم خطا باسي، خو نر ډېر خطا باسي. نو چې راکښېني شیطان خطا ایستلی وي، روژه یې نه ده ماته. مجموع الانهور اول جلد 380 صفحه په دې کې راغلي دي. یو سړی چې د شپې جنوب سي، مثلا یو سړی بیده وي ماخستن چې پیشلمې لره راکښېني، دی شیطان خطا ایستلی وي، جنوب سوی وي، بیا ټیم د غسل نه کې پیدا، پر سهار سي. او یا یو سړی د خپلې کور والا سره نږدېکت وکړي، په دغه حال د نږدېکت کې پیشلمه یې وکړي، پر سهار سو، چې د نږدېکت وکړي، جنوب سو، غسل یې نه وکړي، پر سهار سو. اوس نو غسل یې نه دی کړی، سهار سو، د لمانځه دپاره غسل وکړي او داسې تازه کوي، غسل یې وکړي، دا روژه تاواني نه ده، دا روژه صحیح ده. مجموع الانهور اول جلد 380 مخکې راغلی دی چې که یو سړي په پیشلمي نږدېکت د خپلې ښځې سره وکړي، غسل یې نه وکړي، غسل یې بیا سهار وکړي، پروا نه لري، روژه یې نه خرابېږي. دود یا مچ یا ګرځ، د لارې ګرځ یا د اوړو ګرځ یا د دوا د ټکولو تریخوالی، دا ستونې لره ولاړ سي، او یا مچر
غوماشي دا ستوني له ولاړ سي بې له قصده دا هر شی چې وي که دود وي په قصده نسي ولاړ ستوني له یا مچ یا ګرد یا دا شیان چې دا یاد سو په دې په قصده باندې چې یې نه کې تیر نو په دې سره روژه نه ماتېږي. مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 78 صفحه، مجموع الانهر اول جلد 361 صفحه. دا بیان پکښې دی. د ګل بویول عطر لګول په دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی ګل بوی کې یا عطر ولګوي روژه یې نه ده ماته. په کتاب کې راغلی دی رفعت قاسمي دوم جلد 88 مخکې وایي روژه یې نه ده ماته. په پزه کې چې اوبه تینکو ته نه ورسېږي اوبه ولاړې سي پزې له و تینکو ته نه ورسېږي دورې تېرې نه سي په دې سره روژه نه ماتېږي. رفعت قاسمي دویم جلد 88 مخ. په خوله کې چې د پرېمنځلو څه وروسته د اوبو اثر پاته وي خوله دې پرېمنځله په دغه خوله چې تا پرېوله اوبه دې توکې د اوبو اثر سړوالی یخوالی دا په خوله کې پاته سو بیا پروا دغه تیر سو پروا نه لري روژه نه په ماتېږي خو اوبه دې توکلي دي اوبه نسته. مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 89 صفحه کې دا خبر راغلی ده. په سترګو کې دوا اچول دا دوا خوند چې ستوني لره ورسېږي هم رانجې وي ستوني لره خوند د رنجو دا دوا ورسېږي معلوم سي هلته په ستوني کې روژه نه په ماتېږي. رفعت قاسمي دویم جلد 89 مخ. عالمگیری اول جلد 203 صفحه. د غاښو د میان څه یو لږ شی راووځي د نخود د دانې د غنم د دانې څه نیمې دانې څه کم مثلا یو لږ شی د غاښو د مابینه څه راووځي نو چې لږ شی ځینې راووځي تیر سي په خوله کې سره ولاړ سي تیر سي په دې سره روژه نه ماتېږي. مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 91 صفحه. یو دو نکشنی شګه چې هغه د نیم غنم سره برابرېږي دا که تېره سي د نیم غنم سره دا که تېره سي په دې سره روژه نه ماتېږي. هم مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 93 مخکې راغلی دی. یو سړی چې تیغونه وکاږي تیغونه یا په نامه د ارژې چې خولې له راځي روژه نه په ماتېږي. مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 95 مخ. یو سړی مسواک وهي په روژه کې نو د دا خیال وي چې دا مسواک به ښه نه وي. په اعلی سنن شپږم جلد 2800 شپږ نو مسواک وهل چې دی دا مکروه نه دی. مسواک وهل مکروه نه دی. اعلی سنن شپږم جلد 2800 مخ په دې کې راغلی دی. په مسواک چې ترخ وي که خوږ وي چې مسواک وهي پروا نه لري. ترخ مسواک دی یا خوږ مسواک دی دا دواړه پروا نه لري. مسائل رفعت قاسمي دویم جلد 96 مخ او مجموع الانهر اول جلد 364 مخ کې دا خبره راغلی ده. احتلام چې یو سړی شیطان خطا باسي. حجامت یو سړی وینه وکاږي په دې دواړو سره روژه نه ماتېږي. سړی راکښېني شیطان خطا ایستلی وي جنوب سوی وي بیده وي راکښېني نو په دې روژه نه ده ماته. یا یو چا وینې وکښې
په دې سره روژه نه ماتیږي. اعلاء السنن شپږم جلد 2880 مخ، مجموع الانهور اول جلد 380 مخ کې راغلی. سترګې تورول چې په روژه کې یو سړی سترګې تورې کړي په دې سره روژه نه ماتیږي. اعلاء السنن شپږم جلد 2880 مخ کې وایي، مجموع الانهور اول جلد 380 مخ کې وایي روژه نه په ماتیږي په سترګو تورولو سره. مچول د خپلې زنانې بازۍ کول ورسره که د نږدېکته څه په امن و، د جنابت څه په امن و، نو روژه نه په ماتیږي، پروا نه لري. چې یو سړی بازۍ د خپلې زنانې سره په روژه کې کوي یا یې مچوي چې دی د جنابت څه په امن وي، روژه یې ماتیږي نه. اعلاء السنن کې راغلی دی، نوم د کتاب دی شپږم جلد 2886 مخ، په دې کې وایي روژه نه ده ماته. چې یو سړی د خپلې زنانې د خپلې کوروالا سره د روژې په ورځ کې بازۍ کوي یا یې نازوي، په دا حال کې سپینې اوبه دی اوبه پیدا سي، د خوند اوبه پیدا سي، نو دغه اوبه چې پیدا سي د دغه سړي روژه نه ماتیږي. یو هغه دی چې یو سړی جنوب سي خلاص سي، هغه یوه خبره ده، او دا بله خبره ده چې دغه سي مزي پیدا سي. مزي معنا د سپینې اوبه د خوند دا پیدا سي او داسې ماتیږي، روژه یې ماته نه ده. احسن الفتاوا څلورم جلد 140 صفحه او فتاوای خانیه اعلی هندیه اول جلد په دې کې دا بیان راغلی دی. یو سړی چې قی ووهي، قی وهل په روژه کې په ورځ د روژې کې قی ووهي، په دې روژه نه ماتیږي. ګوره قی معنا دا چې یو سړي ته یو تکلیف یې ناجوړي وي، باقی ووهي، قی ووهي، ولټۍ ووهي، یا قی یې بولي او با ولټۍ یې بولي، دا چې ووهي په دې سره روژه نه ماتیږي. مجموع الانهور اول جلد 380 مخ کې دا خبره ده چې په قی وهلو سره روژه نه ده ماته. که چیرې دا قی یو سړی وهي بیرته یې په قصده یې وهي تېروي، دغه باندې خو روژه ماتیږي. په قصده چې وهي تېروي بیا یې تېروي، او دغه قی وهل چې دی په دې روژه نه ماتیږي. په غوړېدو د سر یا د بدن په دې سره روژه نه ماتیږي. چې یو سړی سر غوړ کړي یا بدن غوړ کړي روژه یې نه ده ماته. عالمګیري اول جلد 203 مخ، په دې کې راځي. مجموع الانهور اول جلد 380 مخ کې راغلی دی. د عیالداره ښځې جامه وینه، یو زنانه عیالداره وي، عیال لري، د زنانه ناجوړي ور پیدا سي، عیال لري زنانه ناجوړي ور پیدا سي، روژه په دې باندې نه ماتیږي. دا د خپلې روژې نسي، دا مرض نومیږي، دا به هم روژې نسي. که دغه وینه یو ګړی پیدا سي، که په دا ټوله ورځ کې، که 2-3 ورځې دا وینه وي، دا جامع نه دی، دا زنانه عذر ناجوړي نه ده، دا مرض دی. په دې سره روژه نه ماتیږي، او که 2-3 ورځې دغه په لپورې وي هم روژه به نسي. فتاوای حقانیات 3 جلد 363 صفحه. مار لړم یا غالبوزه یا غنبسه یا بوله، دا چې یو مار وخواړی څوک یا غالبوزې یا لړم، په دې سره روژه نه ماتیږي.
فتاوی حقانیه 3 جلد 394 مخکې دا خبره راځي. په کتو سره یو سړی جنوب سي، انزال سي، روژه نه په ماتیږي. مطلب کتل دا معنا چې یو خپله ښځه ته یو خپل خاوند وګوري، په دې حال کې دی جنوب سي، په خالي کتو سره جنوب سي، روژه یې نه ده ماته. فتاوی حقانیه 395 مخ 3 جلد. چې په کم ملک کې روژه نیولې وي په هغه دې ماتوي. چې په کم ملک سره روژه نیولې د هغه سره دې ماتوي. فتاوی حقانیه 3 جلد 396 مخ. لږ قی که تیر سي په قصد، داسې وي چې قی دلته وهي، په دا وهلو کې قی خو نو دی د خولې سره ووتی، خو ستا په فکر یو څه به تیر سوی وي. داسې نه چې یو سړی قی وهي خوله یې ډکه سي بیرته تیر کړي. داسې چې یو سړی قی وهي، په دا قی وهلو کې د سړي دا خیال سي چې یاره یو څه به بیرته ګرځېدلی وي که به نه وي ګرځېدلی، په دغه سره روژه نه ماتېږي. بهشت زیور 3 حصه 14 مخ دا خبره پکې راغلې ده. که یو سړی جامه لنده کې یا سر لوند کې یا پر ځان باندې اوبه واچي، مثلا د ګرمۍ په وجه باندې ولمبیږي، یا کالي لانده کې یا سر لوند کې، دا چې دی لکه یو سړی چې وصایته کښېني. نو څوک چې وصایته کښېني په دې حال کې چې وصایته ناست، په دغه روژه نه ماتېږي. دغه رقم چې اوس کالي لانده کې، سر لوند کې، بدن لوند کې، په دې سره هم روژه نه ماتېږي، نه په مکروه کېږي. فتوا پر دا خبره باندې ده، اختلاف پکې شته، فتوا پر دغه خبره باندې ده چې دا لکه سایه داسې ده، پروا نه لري، مکروهوالی نه لري. شرح ملتقى الابحر على مجموع الانهر 365 صفحه، خانیه على هندیه، په دې کې هم راغلي 205. لاڼې د خولې اوبه، یعنې د خولې لاڼې چې یو لږ د وینو سروالی پکې معلوم سي، یو لږ سرخي د وینو پکې معلومه سي په لاڼو کې، د خولې په لاڼو کې سرې نه وي، یو لږ رکه شی پکې وي، په دې سره روژه نه ماتېږي. بهشت زیور 3 حصه 15 مخ. او د ضرورت په وجه باندې چې یو شی وڅکي، د مثال په توګه د یو ښځې خاوند بد اخلاقه، تند، خشک، تریو تندي والا وي، دا ښځه ځینې بیریږي. نو اوس وایي که چیرې مې دا خواړه تروه که یا مې بل منګه که، نو خوا راته به د خاوند جنجال و جنګ را سره کوي. نو د بیرې په خاطر دغه کتغ په خوله کې واچي، معنا یو څه وڅکي، تیروي یې نه، څکي یې، په دې سره روژه ته تاوان نه رسېږي، بیرته دا اوبه توکي. دا څکل یا تریخ شی یا تریو شی، دا د ضرورت په وجه باندې خوږ شی وي، تریو شی وي، تریخ شی وي، وڅکي بیرته یې توکي، په دې سره روژه نه ماتېږي. لکه اوبه چې په خوله وګرځوي تویې کې، روژه نه په ماتېږي. دا هم داسې. نو په دغه شیانو چې دا یاد سو، په دې شیانو باندې روژه نه ماتېږي. نور بیا که موږ ته خدای وس راکړي، یا به تاسې د روژې پوښتنه چې ضرورت مې و، د هغه خبرې پوښتنه به کوئ، او که موږ ته خدای وس راکړي، موږ به دغه بیان هم کوو، او تی به پوښتنه هم کوئ. که د روژې پوښتنه یې هم صحیح ده، که د ځینو خلکو د زکات پوښتنه یې، دا هم صحیح ده. هغه جوابونه به موږ بیانوو. تاسې سوالونه یا ستاسې د ضرورت خبرې چې یو سوالونه هغه دي چې بې ضرورته سوالونه یې دا مفتیان یې کوي،
هغه نو پیدا نه لري. ځینې مفتیان سوالونه کوي خو هغه په دې خاطر یې کوي چې څه وکړي یا د دې ضرورت وي یا نه. نو د مفتیانو دپاره نه ده، دا د ضرورتمندو خلکو دپاره ده. نو هغو ته جوابونه ورکوو انشاءالله، که د زکات وي هم، که د روژې وي هم، که چیرې وخت موږ ته راکول سو انشاءالله دا به کوو. خو زموږ نیټ کله کار کوي کله نه کوي. اوس هم ډېر موږ په له وڅرخولو چې یا څونه کار وکړي یا څونه نه کوي. نو موږ به خپل کوښښ کوو، تاسې هم کوئ. وما علینا الا البلاغ المبین.